آیت نمبر 164 دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار. الله تعالی فرمایي دغه شاته موږ د یو الہ په باره کې وي چې صرف هغه الہ جوړول دي. د هغه الہ صفات څه دي؟ قدرتونه دلته اوس الله تعالی هغه بیان کړي چې هغه دا صفات یو داسې قدرت لري. څه مقصد دی د بیانونو دلته کې؟ یعنی چې انسان ته الله پیژندل آسان شي، چې څوک الله وپیژني نو هغه ته د الله عبادت او اطاعت کول آسان شي. هر انسان الله پیژندي شي، څوک نشي ویلی چې موږ ته د الله صفات پته نه وه. الله تعالی قرآن کې هر څه بیان کړي دي، که څوک قرآن نه هم وایي نو کائنات په ذریعه هغه الله پیژندي شي. دلته کې الله تعالی دې سيزونو باندې غور کولو حکم کړی دی چې غور وکړئ د دې نه. مطلب چې څوک غور وکړي نو هغه بیا لکه خالق پېژندی شي، چې څوک خالق دی بیا په دې باندې غور وکړو چې الله تعالی حکم منلوم دي او دا هم عبادت دی. اول غور په ځمکه اسمان باندې شوی دی چې دا نشانی دی د الله. نشانی څه څیز دي؟ نشانی هغه څیز دي چې مطلب څه د په کتو باندې الله یاد شي. او ځمکه او اسمان کې څه نشانې دي؟ ځمکې باندې د انساني ژوند، ځمکې لاندې اور دی، ځمکې قرار راتلل، په ځمکه باندې دا چې کوم خاوره ده د لاندې د دې اور دی، د دې لاندې نور څیزونه دي، په دې کې به خاورې بوټي دي، ونې دي، دا سره خیږي او ختمیږي. ځمکه ګول ګرځېدو باوجود انسان ښکلې طریقې سره په دې باندې ژوند تېروي، دا هم نشانې ده. نو اسمان دومره بره بغیر د ستون ودرېدل. بیا بره جنتونه دي، د الله عرش دی، فرشتو چې کوم مقام دی د هغې هلته یو ځان له خپل ژوند دی، او ستوري دي بې شماره. داسې نور هم ډېر څیزونه دي. واختلاف اللیل والنهار، اختلاف یعنې بدلې دی د یو بل نه مختلفه دي په وختونو کې، د شپه او ورځ چې راځي د دې تلل راتلل، د دې بدلېدل او یو بل پسې چې د دې راځي دا یو نظام دی. کروڑو سال کروڑونو کلونو نه دا هر څه را روان دي او د په خپل ټایم باندې راځي د الله حکم مطابق فرمانبردارۍ سره د خپل کار کوي. یعنې څه چې د دې ډیوټي ده. نو مطلب دا دی چې د دې هر څه چلولو څوک شته دا اسې نه دي روان. او شپه او ورځ کې څه اختلاف دی؟ یعنې وختونه بدلېدل، کله شپه وړه شي، کله اوږده شي، کله ورځ اوږده شي او کله شپه اوږده شي. ګرمۍ کې ورځې اوږدې شي او په سړځۍ کې یعنې یخنۍ کې شپې اوږدې شي. ورځ روښانه شي، شپه توره شي او بیا هم مسلسل د خپل وخت باندې ځي راځي، خپل خپل کار کوي. دومره غټ کارونه کېږي انسان حیران شي. ځکه الله تعالی بار بار انسان ته په دې کائنات باندې غور کولو حکم کوي. والفلک او کشتۍ چې په اوبو کې هغې تلل، انسان دا کاروبار ذریعه ده. په اوبو کې الله تعالی اوبه چیري نو دا د الله تعالی په حکم باندې روانې دي. انسان اصل منزل ته رسوي د کشتۍ په ذریعه باندې. نو الله تعالی ځکه دا جوړ کړي دي چې انسان له فایده ورکړي او زیات تر څیزونه بل لکه ملک نشي تللی بغیر د کشتۍ نه. انسان هر قسم ضرورت چې نه په دې باندې پوره کېږي. ډېر څیزونه داسې دي او د ملکونو تجارت کېږي په دې باندې، ملکونو ته فایده رسي، ګاډي دي، اویل دی، هر څیز کشتۍ په ذریعه ځي. وما انزل الله من السماء، هغه چې الله تعالی نازل کړو د اسمان نه باران هم ډایرکټ نه کېږي. دې دپاره الله تعالی اول انتظام کوي. نن انسان په اسانه پوهېدی شي چې د نشانو ته په کتو باندې الله پېژندی شي. فاحیا به الارض، او دې اوبو سره مړه ځمکه ژوندی شي، په ځمکه شینکۍ راشي، تازه شي. پس د هغې د مرګ نه الله تعالی نشانې ښایي چې دا وګورئ، الله به تاسو هم د مرګ نه پس دوباره مطلب پاسئ. او دا کار الله ته هیڅ ګران نه دی. الله تعالی تاسو هم د ځمکې نه راوباسي او هغه به هم راوباسي. او مطلب د باران به کېږي او هغې سره بیا انسان دوباره ژوندی کېږي. دا د آخرت خبره ده. دنیا کې خو الله تعالی انسان ژوندی کړو، خو آخرت خبره چې یو باران به کېږي او هلته بیا ټول انسانان ژوندي کېږي. وبث فیها من کل دابه، په ځمکه هر قسم ځناور څاروي دا ټول انسانان د ضرورت د فایدې د خوشحالو دپاره دي. الله تعالی ټول ځناور خواره کړل. هر قسم ځناور رنګونه دي، مختلف شکلونه دي، ډیزاینونه دي مختلف، او هر څه کې یو خپل خوند دی. او څه پکې الوزي، څه په ځمکه ګرځي، څه په خشکۍ کې دي، څه په ځنګل کې دي. وتصریف الریاح، وګورئ د هواګانو گردش ګرځېدل ځمکه او اسمان په منځ کې. هوا انسان هر طرف نه ګیر کړي. دا هواګانې باران راولي، دا هوا چې د طوفان هم راولي د الله په حکم. د الله مضبوط مخلوق دی، ښکاري نه خو کارونه غټ غټ کوي. والسحاب المسخر بین السماء والارض، او وریځې چې دي الله مسخر کړي دي، یعنې الله په کنټرول کې دي دا هر څه. د ځمکې اسمان په منځ کې دي دا وریځې ښکاري، هلکه ښکاري، مګر دا د الله په حکم ټینګي، خپل حد کې دي ولاړ دي، چې څومره ورته حکم یې هغسې کار کوي. او دې ډېر بره ځي، مطلب د اوبو د بوج نه لاندې دي داسې لکه چې غورځېږي. نو دې وریځې نه په طریقه باندې بیا الله تعالی په حکم سره باران کېږي. د دې نشانو بیانولو څه مقصد دی؟ موږ ته دلته موږ ته څه پته لګي؟ دا هر څه د انسان دپاره دي، صرف انسان دپاره. او دلته کې د الله تعالی د تخلیق قدرتونو
الله تعالی د فضل د حکمتونو د علم پته لګي چې دا هر څه ځان نه چلیږي، هر څه الله تعالی په حکم خپل خپل طریقې سره کار کوي، څوک ذری برابر نافرمانی نه کوي او دی هر څه نه پته لګي چې څوک شته د دې نظام چلولو والا الله تعالی ورته ګوري هم او اندازې سره دا هر څه الله تعالی یې خدای هر څه ته پته ده چې علاج ته هغه حکم مطابق بیا کار کوي، څوک لګ نافرمانی نه کوي، دا هر څه په کنټرول کې دي او ټول د الله تعالی فرمانبرداري کوي. دلته موږ ته پیغام دی د هر څه نه چې دا وګورئ ټول په یو ځای باندې کار کوي د الله په حکم، نو دی د یو بل مخالفت نه کوي نه جګړې کوي. لآیات لقوم یعقلون، په دې کې نشانې دي هغه څوک چې عقل لري. الله تعالی دلته عقل والا وي چې د الله په نشانو څخه غور کوي الله وپېژني او دلته پته لګي چې په دې نشانو هر څوک نه پوهیږي. آیت نمبر 164 دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الله تعالی فرمایي په خلکو کې بعض خلک داسې دي چې الله نه علاوه انداد جوړي یعنی شریک جوړي. انداد د ند نه دی، نون دال ند وایي پارټنر ته یعنی چې د برابر شریکي. الله تعالی فرمایي نور سيزونه الله سره پارټنر جوړي د برابر مطلب الله سره برابر شریکي. څنګه جوړي یعنی څنګه چې الله سره محبت کول مینه کول هغه سي محبت هغه سره کوي او هغه محبت کوي یعنی کوم محبت چې د الله د پاره د انسان په ځړ کې پکاري هغه انسان د پاره هغه شریکانو د پاره هغه محبت چې د شریکانو د پاره ساتي یعنی محبت کې وسره شراکت وسره وکړو. د شرک اسمونه دي، شرک صرف د الله په ذات کې کول، د الله شریک جوړول، څنګه چې عیسایان وایي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نعوذ بالله. دویم د شرک بل قسم چې الله تعالی په صفاتو کې شریک جوړول، الله په صفاتو کې نورم شاملول چې هغه هر څه کولی شي. بل صفات دا دی چې یو محبت کې هم شریکيږي، الله تعالی برابر سو غنل جوړول د الله په شان کې محبت کې دي سره مطلب د الله چې کوم الله سره مینه ده او کوم تعظیم دی هغه د انسانانو سره کول. نو هغه یو قسم دی چې لکه څنګه د الله تعالی محبت پکار دی نو هغه بچا سره هم کوي مطلب هغه سره. دویم دا معنی جوړیږي چې الله نه زیات بل چا سره محبت کول. شریکان مطلب دا د صرف بوتان دي، ډېر څه کې دي چې انسان هغه سره شدید محبت کوي مینه کوي، مثلا بوتان دي یا څوک انسان دی یا انسان خپل نفس دی یا څوک رشتہ دار دی یا مال دی یا اولاد دی یا تجارت چې انسان د دې لپاره الله هیري نو دې سره دونه مصروف وي او دې سره دونه مینه کوي چې الله دې پاتې شي الله سره دې دا شریک جوړ کړي. مکه به د بوتانو عبادت کېدو اوس شرک په زړه کې دننه کیږي ځکه دا چې دا شرک نه ښکاري او انسان د دې نه غافل ګرځي. مثلا نن سبا اداکار د غانو بجانو والا یا سوچ انسان یا مال یا هغه سره چې دوره محبت چې د هغه وخت هغه په ذهن باندې بس هغه پروتي هر وخت کې او د هغه د هغه په شان د غسیز یا د خلکو حاصلولو کوشش کیږي په دې کې به د الله عبادت احکامات هر څه پاتې شي هیر شي ککې هم متوجه بل طرف ته هغه طرف ته او باز خاندان ولم داسي چې د هغه هر خبره مني د هغه د لپاره حلال او حرام فرق نه کوي د هغه د لپاره عبادت هم لیټ کوي. زموږ په جون کې زموږ محبت سره سره دي ان الله نه زیات او خیر او شر یا ضرورت په هر وخت کې چې لکه مطلب چا مدد غواړو نو هغه موږ چا نه غواړو الله سره د محبت زموږ په ځړ کې سونه دي د دې موږ ته څنګه پته لګي. د داسې انسان تنهایی یعنی یوازوالی خوخي مطلب د چلا تعالی په کې لکه ډیر یاد کی د انسان په ځړ کې د الله قدر او قیمت محبت شوق هم سیوا شي د الله په حکم منلو ته تیار شي. ظاهري سيزونو سره محبت نه کوي دا سيزونه په خنه لګي بیا یعنی هر څه د الله نه غواړي هر حال کې دلته پته لګي مینا جذبه هر انسان کې د چا د الله سره د چا نور سيزونو سره د چا نور سيزونو سره نو هغه الله نه پیژني الله ته هیر شي الله نه غافر ګرځي او خلکو یې بوتانو نه مدد غواړي خاندان یا رشتہ دار په خپل باندې غي به هر سمني والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان ولنا ایمان ول چری دي زیات سخت د الله په محبت کې الله مینه کې الله سره مینه کوي ځکه چې هغه صرف د الله مرزي اطاعت ته ګوري صرف د الله خبرې په خېله کې او دې ته د شپې پاسېدل آسان شي صبر کول عمل کول آسان شي جون مقصد صرف د الله شي مطلب دا چې هغه کارونه کې پس چې الله خوشاليږي او هغه نزان بچ گئی په کوم چاله ناراضه کیږي الله په محبت کې هغه ریاکاری نه کوي د ایمان والا خلک کې الله په محبت کې د څوک نه شریکي صرف الله لپاره ګرځي الله لپاره خلک هم دلاره ته بیا لکه راغواړي یعنی خپل مازي خلک هم راغواړي الله تعالی ولې د محبت لایق دی ولې هغه سره مینه پکار ده ځکه چې هغه خالق دی هغه حق لري چې هغه سره مینه وکړي شي دغه په موږ احسانات دي دویم چې الله نه علاوه بل څوک د محبت لایق نشته هغه مکمل ذات دی صرف هغه سره مینه کېدی شي. حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سره محبت کوي هغه نعمتونو په وجه هغه تاسو له درکړي مطلب چې تاسو له درکړي دي حدیث مطلب دا چې کنور ورته هیڅ په نظر نه راځي نو کم سے کم نعمتونو دا غیا ساتي صرف هغه ذات چې انسان له هر څور کړی دي. دا عائشہ ته عائشہ ګورو چې څوک د الله په جنګلو وکړي نو هغه لپاره د چې هغه خپل محبوب صرف الله جوړ کړي
منافقانو به الله او رسول سره د محبت ډېرې دعوې کولې مګر عمل به هیڅ نه کوو. مؤمن چې د ایمان او محبت دعوې هم کوي او عمل هم کوي. ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب، الله فرمایي کاش چې هغه خلک چې نن پوه شي چې کوم خبره عذاب چې په دې مطلب کوم عذاب چې دی الته به ویني، کاش دې نن پوه شي او ظلم پرېږدي. دلته کې د کوم ظلم خبره ده؟ یعنی دا ظلم چې الله په مینه کې شرک وکړي شي او هغه هم ظالم دی چې شرک کوي. او شرک صرف د بت یا عبادت کول نه دی بلکې ډېر څیزونه دي چې هغې سره محبت دی هغه غرق کوي انسان او د هغې په وجه الله تعالی ته هیر شي او د قیامت ورځ هسې ته پاتې شي. نو ظالمان د الله عذاب وویني نو پوهه به شي ان القوة لله جميعا، ټول قوت طاقت صرف د الله دپاره دی. هغه به سوچ کوي چې ما خو بل څوک محبوب جوړ کړی و چې ما به بچ کړي مدد به زما وکړي مګر نن خو غالبه اختیار صرف د الله دی، د بل چا خو طاقت نشته، هیڅ اختیار نشته. وان الله شدید العذاب، بشک الله تعالی سخت عذاب ورکول والا دی. الله داسې نشي برداشت کولی چې ما سره څوک برابر جوړ کړي شي، زما نه زیات بل چا سره مینه وکړي شي. علما وایي چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ډېر محبوب و. الله تعالی هغه محبت امتحان وکړو چې پته ولګي چې الله سره یې څونه مینه ده یا اسماعیل علیه السلام سره څونه، نو ځکه یې د قربانۍ کولو امتحان واغوستو. آیت نمبر 166 دی استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الله تعالی فرمایي دلته کې د هغه خلکو خبره کیږي چې هغې سره د الله نه زیات محبوب جوړ کړل. یعنی قیامت پر ورځ به د دې خلکو محبوب وو، د دې خلکو چې لکه محبوب وو نو دې نه به بیزاره شي ځکه چې دې ته به د حق پته ولګي، د عذاب ته پته ولګي چې نن خو څوک هم د چا مدد نشي کولی. قیامت ورځ به خلک داسې خلکو له شیطان له به هم ځي چې څنګه مدد وکړي. موږ ستاسو په وجه ستاسو اتباع کړې وه، ګناهونه نافرمانۍ مو لکه کړي دي. دوی به ورته وایي چې موږ خو صرف تاسو له دعوت درکړو، خبره کړې وای. شیطان به هم داسې وایي. دلته شریکانو مطلب هر څیز کیدی شي، اداکار یا بوتان یا پیران باباګانې د کور والو سره اولاد سره ډېر محبت کول. اور په هغه ورځ عذاب ته په کتو باندې د دې ټول اسباب ذریعې امیدونه چې چا نه دی په دنیا کې رابطې وي خلکو سره شریکانو سره هر څه به ختم شي، هیڅ څوک په کار را نشي. آیت نمبر 167 دی وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم. الله فرمایي په هغه ورځ به د شریکانو د حالي چې مشرکانو نه به ځان خلاصي چې هسې نه مونږ لکه د دې په وجه ګیر شو او وایي به چې زموږ ستاسو سره څه تعلق نشته. د دې په خبرو به مشرکان وایي چې مونږ د دې اتباع کړې وه لکه دنیا کې کړې وه او نن دې مونږ سره داسې کوي. یعنی اوس به مشرکان وایي چې کاش یو ځل مونږ بیا دنیا ته لاړ شو او موقع ورته ملو شي چې لکه مونږ نیک اعمال وکړو. نو الله فرمایي د عملونو به د دې د حسرت په شکل کې دې ته ښایي. یعنی په هغه ورځ به دوی دونه افسوس کوي چې کله شریکانو اعتبار دي کول مطلب په دنیا کې نن به دوی وایي چې ولې موږ داسې لکه وکړو، دا دې لپاره حسرت شو، ولې موږ مال طاقت هر څه د بدی باندې قربان کړي دي، موږ ته دی ولې محبوب وو. نو دا څیزونه د خلک د ډېر څیزونه چې د انسان د الله نه لري کوي. دلته به ګورو چې نن زموږ په ژوند کې کم هغه څیزونه دي یا خلک دي چې موږ الله نه لري کوي چې د هغې په وجه موږ بیا قیامت په ورځ به حسرت کوو. اور حسرت چې دا به د قیامت پر ورځ ډېر غټ غم وي، حسرت به جدا وي او دې له به جهنم اور جدا وي، دې کې به دې مسلسل اوسېږي او راتاول والا عذاب بني راتاول والا بني ځکه چې الله تعالی سوري په دې باندې به عذاب وي ځکه چې الله تعالی شرک نه معاف کوي. یعنی د دې خلکو آخرت ختم د سوچ شرک کوي. آیت نمبر 168 دی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. نن الله تعالی د دنیا هغه عمل مونږ ته ښایي چې په هغې مونږ توجه نه ورکوو. نه توجه ورکول ضروري دي ځکه چې زموږ عملونه د هغې په وجه ښه یا بد کیدی شي. نو دا هغه څیزونه دي چې دا زموږ جسم ته ځي، یعنی هغه څیزونه دي چې دا دننه جسم ته ځي او دا زموږ خوراک دی، د دې په وجه زموږ عملونه اخلاق د هر څه روان دي. او الله تعالی فرمایي ای خلکو ټول انسانان خورئ څکئ څه چې په ځمکه دي مګر شرط سره. څه شرط دی؟ یعنی چې حلال او پاک خوراکي. دلته صرف مسلمان ته نه بلکې ټول انسانانو ته ویل کېږي چې حلال پاک رزق استعمالوي. او دلته دا هم پته لګي چې قرآن ټول انسانیت لپاره دی، که کافر دی که مشرک دی منافق دی. یعنی الله دومره خیرخواه دی، دومره مینه کې خپل بنده سره چې د ټولو دپاره یو شان خبره ده او د ټولو مالک الله دی، خالق دی، ځکه دا د خیرخواهي د هغې سره. او دلته دا هم پته لګي چې الله تعالی انسان خوراک نه منع کوي. یعنی فرمایي چې خورئ څکئ مګر اول شرط چې لکه حلال د هیل نه دی. هیل وایي غوټه کولاول
غوټه کولاوېدل لکه انسان دپاره څه څیز حلال شو نو لکه چې غوټه کولاو شوه او څه چې حلال شو نو دا به الله تعالی انسان ته لکه ښایي. دویم د خوراک شی دا دی چې طیب یعنې پاک وي، پاکې ډېر څیزونه راځي چې ښکلې لذیذ مزېدار وي او هغه چې زړه خوړل غواړي د هغې مثلا مونږ چې کوم ځای اوسېږو د هغه ځای خوراک خورو. طیب کې دا هم راځي چې هر قسم نقصان نه پاک خوراک وي چې جسم ته نقصان ونه رسوي، صحتمند دي او حلال به هغه څه خوړل کېږي د څه چې شریعت حکم کړی دي، یعنې شریعت کې حلال شوي څیزونه وي، پاک وي. مثلا غوښه ده، چکن دی، دا حلال دی مګر هغه که ذبح نه شو نو بیا حرام شو، یعنې پاک نه شول. یا خراب شوي سالن نقصان دی دا بیا پاک نه دی. په حلال کې هغه کمایي چې هغه حلالي پاکه وي هغه خوړل څکل، یعنې داسې مال لکه نه وي چې دوکه یا دروغ یا ظلم سره کمایي سره شوي وي، مطلب حرام مال چې دا هم نه دی پکار. او یا د چا پکې حق اخیستې شوي ملاوټ رشوت دا څیزونه د دې څیزونه چې پاکي. حرام څیزونه سیل کول په وجه کمایي لکه نه یې شوي، مطلب خپل حلال کمایي هم شوي یعنې مال چې په صحیح ځای لګېدلی وي. او څوک چې پاک حلال خوراک کوي هغوی کامیاب دي. څوک چې پاک نه خوري نو په بیمارو کې ونښلي، ایډز، کینسر، سستي، د معدې تکلیف او داسې نور ذهني بیمارۍ، ټینشن وغیره وغیره دا پیدا کېدی شي. نو دا د الله احکامات د نه منلو سزا ده چې دنیا کې انسان ځان په نقصان کې کړو. او نن فروټ سبزیان یې دونه خوړل کېږي څومره چې یعنې دونه نه خوړل کېږي څومره چې سوډا، کړایانې او دا څیزونه خوړل کېږي، یعنې مسالو والے څیزونه. حلال خوراک خوړلو څه فایده نه، ولې موږ ته الله تعالی فرمایي